دلته په دې تخبۍ سرکل کې په مختلفو ټایمونو کې دا موټرسایکلې پټې دي. په دې باندې چې کوم دی نو ډي پي او صاحب ویل د دې مخنیوي پکار دی. زما په نگرانۍ کې سیټو صاحب محمد علي خان انویسټیګیشن ټیم دې باندې مشتمل یو ټیم جوړ. په دې کې مونږ په مختلفو زاویو باندې تفتیش شروع کړو. دوران تفتیش کوم دی په دې کې مونږ د دوه ملزمانو نیول، ابرار ولد محمد امین سیک نه عثمانزی 400 او ساجد ولد نواب شیر سیک نه چټي 400. دا مونږ ول دا ملزمان چې په دې وقوع کې انټروګیټ شو دی د خپل جرم اعتراف وکړ. دوران انټروګیشن چې کوم دی نو دای نه مونږ 15 موټرسایکلې سو د اتو موټرسایکلو پارټس دي او سو موټرسایکلې دي هغه د دې پارټس خرڅ کړي دي او 6 لک روپۍ دای د کومه پکې د دې سم ملاو 6 لک روپۍ هغه ریکور شي. په دې کې زموږ چې کوم دی نو 56 کیسونه د تخبۍ، 10 کیسونه چې کوم دی نو دا د ساړوشا، 3 کیسونه د لوندپړ او 8 کیسونه د شیرګل دا دای کې وته دي. د دې چې دا کوم دغه دې سره دا کیسونه وته. د دې نه علاوه مونږ د پریس ریلیز کې د دې د مرګرو چې د دې د ګروپ نور کم 3 کسان دي دا غي نامې نه دي لیکلي او غزه ویلم نه غواړم هغه مونږ سي غیراس کې ساتو دا غي لپاره زموږ ټیمونه جوړ دي. د دې د ګروپ چې کم نور 3 مرګري دي ان شاء الله ډیر زر هغه هم د قانون په گرفت کې مهرباني. دې دا کوم ګروپ چې کوم دی دې ته تحقیق مرګري شته دې سره شته دوه کسو سره د تخبۍ شته او هغه شته هغه آدم گرفتار دی هغه په کار شروع دی. دوه کسو سره د تخبۍ دي، یو کسو سره کوم 3 ملزمان دي کې پاتې دي، دوه د تخبۍ دي، یو بل چې کوم دی هغه د 400 دي کې پاتې دي. هغه باندې کار شروع دی ان شاء الله هغه ډیر ضروري دا نه د پیسې په خلکو راغستې کنه نه دا موټرسایکل دی سم دی به داسې کول چې دی به دا موټرسایکل دلته نه بچ موټرسایکل لاړو نو دا موټرسایکل به یو 400 دی په 400 کې به دا بیا دی په پارټس کې تقسیم کو مختلف پارټس بیا هغه مختلفو ځایونو کې خاصول او دغه طریقې سره کوم دا تاسو ګوري بار پراتري د موټرسایکل هغه مختلف پارټس دي او څه څه کنده مالک کې موټرسایکل دي ټوټل 15 غدي او 6 لک روپۍ دی نه کوم 56 کیسونه تاسو تخبیات کړ جی لکه تخبیه 56 موټرسایکل دا شوی نو هغه د موټرسایکل وی چې لکه تقریبا 90 بوي دا کوم چې برآمد شوی دا انتهایی هغه دي کنه زړی دي د دې داسې ما تاسو ته 6 لک روپۍ دینه برآمد شوی دي کنه دي کې 3 مرګري نورم دي دا خو چې دینه مونږه ما برآمدګي کړی تاسو مونږه هغه شوکا 56 موټرسایکل دا په مختلف وختونو کې دا په یو ټیم دی نه دا د مونږه د پوره کال چې کم دی د دې هغه کړی د پوره کال نو دا اوس په دې باندې زمونږه 77 کیسونه چې کم دی زمونږ د سرکل د دې ملزمانو نیو سره 77 کیسونه دا د 1122 نه تاحال چې د دې ملزمانو باندې زمونږه 77 کیسونه زمونږ د سرکل وتل دا سې د نور عموم وقوي کړی دي. د دې چې کم نور مرګري دي هغه مش ان شاء الله دا غینه بخپل دا غی ریکوري کیږي. دا خو د دې هغه چې کومه سپکه دی لګولي او چې کومه پاتې وي دا هغه دي د عدالت کې پیش کړو د یورس کسټډي اغستی دا بیا ته دا برآمدګي شي دا اوس په واپس عدالت کې پیش کړي 164 د لپاره به اوس پیش کړي اوس به واپس پیش کړي. نه دا فرست ټایم گرفتار شو د مخ کې داسې قسم څه کیسونو کې دانه دي او دا دینه چې دا نور کوم مرګري دي وسره هغه گرفتار شوی دي نه مخ کې مختلفو کیسونو کې گرفتار شوی دي. سر دا اچانک چې موټر سایکل شوی دی او وی پایار کړي نو هغه ته خپل موټر سایکل څنګه دا به بالکل هغه ته ملاویږي. مونږ به هغه به راځي مونږ چې دا هغه کوم انجن چې سسته هغه به چکو چې دا کوم سره لړ دي کی دي که فرض کړه هغه موټر سایکل خرڅ شوی وي نو هغه ته به هغه چې کوم هغه اماونټ ته هغه هغه ته ملاویږي. دا سیریل یا دا پبلک کوي دا به مونږ پبلک کو د دې انجن نمبر د دې چیسس نمبر دا سوزونه به مونږ د دې پبلک کو بالکل به پبلک کو ان شاء الله. دا نیول شوی کوم ځای کې یا چاپو تاسو یا دا په انفارمیشن باندې شي په انفارمیشن باندې شي. سر جی دا تربیه چې کوم تاسو دوه کسان یا کوم په دې باندې کوشش تاسو چالو دي کنه هغه خو تاسو ته مو د پارټیمونه جوړ دی یو د 400 دی دوه تخبۍ دي دا غي د پارټیمونه جوړ دي ان شاء الله ډیر زر باغ کسان د قانون په گرفت کیږي. بشیر خان مسلم نامه د ملګر کوم جی 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 دا ټکر د واقعیت برکت و چې موږ لا شو دا غي برکت شو چې ډیر وخت شو دا غي برکت او دا غي برکت چې کم دی نو دا وقوع یوازې دلته نه شي دا سیم نیچر وقوع دوه په نوخار کې شي دي سلور په سوابای کې شي دي یو دلته مونږ ته شي دا غي خپل لیول سره لګیا دي مونږ خپل لیول سره لګیو فنگر پرینټ مونږ دي کې کم دی لیګلی دي باغی کې زموږ جیو فینسینګ هم شوی دی باغی کې مونږ مختلفو ګروپونو باندې کار شروع کړی دي کافي خلک باغی کې انټروګیټ شوی دي وختن فوختن چې هغه کې کم پروګرس کیږي کم کار پکې کیږي هغه مونږ کمپلینټ سره شیر کو خډيره خبره داسي چې هغه دلته زتا سو ته نشم کولای هغه بیا ځان لا چې دا هغه کیمرې بن شي نو هغه به زتا ځان لا باغی باندې کوي. یو ګروپ دی دا یو ګروپ دی د 15 کسانو نه هغه چې کم یادوي دا ډکېتای والا هغه خخکاری دا طریقې واردات دا سخکاری چې لکه دا سیم خکاری او باقي چې ملزمانو شي ان شاء الله نو هغه به کلیر شي. مهرباني.